که په یوه ټولنه کې خرافات د سیاست په داسې ابزارو بدل شي چې د ټولنې د روښانتیا او ویښتیا مخه ونیسي او هڅه وشي چې د یو ټولنیز پوړ د واکمنۍ د تداوم لپاره خرافي باورونه په مقدساتو بدل کړای شي، دلته نو خرافات له یوازې یوې ټولنیزې ستونزې ور اوړي او د بشري بحران په سرچینو بدلیږي. کوډې، فالونه، طلسمونه، شګون او افسانوي انګیرنې هغه وخت لا پسې ګواښمنې شي چې د ملتونو د ګډ خرد او عقلانیت پر سترګو تورې پردې راوغوړه او محروم خلک ورپېښ بحران و بدمرغي خپل ازلي قسمت او برخلیک وګڼي. خرافات څه دي؟ نیک خل زده، نه لوستل زده، تل ټګل کا، تعویذونه ورکوي په دروغو کښل کا، په ناروغي خوښي لا زیاته تر روغه، څخ تعویذ دعا هیکل کې په دروغه، په دا عام وګړي هسې هیبت کېږدي چې د دوی په رضا ځي هر څه به پرېږدي. مریدي یې په کلا په شجره ده، که پیري مریدي دا ده مسخره ده. د افغانانو ستر حکیم خوشحال خان خټک څو پیړۍ پخوا له خرافاتو سر ټکولی و. د افغانانو د تباهۍ یو لامل پر هغو کاروباري جادوګرانو او پیرانو د ایمان تر بریده باور ښوولی و چې د خلکو له سادګۍ او سپینو سپېڅلیو باورونو څخه ناسمه ګټنه یې خپل تجارت ګرځولی و. د ویښتیا او روښانتیا هره هڅه یې تکفیروله او د عامو خلکو پر اوږو سپاره ګرځېدل. د هر ټولنپوه او عقلاني عالم په توګه خوشحال خان خټک هم غوښتل د خرافي باورونو او اعتقادي اصولو ترمنځ برید واضح کړي. خرافات له خورا لرغونې زمانې د انسانانو ملګري پاتې شوي او هغه وخت ډیر پړسېدلي او په قهار ځواک بدل شوي چې یو شمېر چالاکو وګړو له خرافاتو څخه د سیاسي ابزارو او ګټې وټې د وسایلو په توګه استفاده کړې ده. خورا لرغونو انسانانو لمر، توپان، باران، اسمان او سمندر خپل خدایان ګڼل، ځکه ترې ډارېدل. په ګڼو ولسونو کې یو شمېر کسانو ځانونه د همدغو خدایانو استازي بلل او پر خلکو یې حکومت چلاوه. کوډې، جادو، طلسمات، دیوان، ښاپیرۍ او د پیریانو حاضرول د ځینو نورو لپاره په کاروبار بدل شوي وو او له دې لارې یې شتمنۍ او آن سیاسي قدرت ورخپل کړی. په باطلو دینونو کې به خدای ګوټو ته د انسان قرباني روا وه او انسانان به ورته قرباني کېدل. په اورادو او مبهمو عبارتونو به لوی ارواوې را حضرېدې او کله کله به خرافات د خلکو پر رعیت ساتلو او سرکوزۍ کې تر لښکرونو هم اغیزناک تمامېدل. خرافاتي تصورات د اساطیري فوسیلونو په بڼه په ادبیاتو، د ماشومانو په کیسو، عامه انګیرنو، حماسي تاریخي باورونو او آن علمي تخیلاتو کې هم راڅرګندېدل. د دینی اصلاح په دورانونو کې هڅه کېده چې د دینی نصوصو او ورپورې نښلول شویو خرافاتو ترمنځ برید معلوم شي او عقلانیت د خرافاتو قرباني ونه ګرځي. د بشریت فرهنګي حافظه د عقلانیت او خرافاتو ترمنځ له دوامداره جګړو ډکه ده. په دې جګړو کې پر خپل وخت عقلانیت تکفیر شوی او ځپل شوی دی. خرافاتو د بریا جشنونه جوړ کړي، خو د وخت په تیریدو او د شعوري ودې په پایله کې پوهه او عقلانیت بریا ورخپله کړې ده. یو روایت وایي چې ګالیلو د کلیسا په وړاندې توبه وایسته او په ترخه طنز یې ومنله چې ګواکې ځمکه ولاړه ده او لمر پرې راګرځي. خو په خاوره کې د پښې په ګوته ولیکل حقیقت دا دی چې ځمکه ګرځي او لمر د شمسي نظام مرکز دی.
د ګالیلو تر توبې لسیزې یا پیړۍ وروسته کیهاني پوهنو د شمسي نظام علمي حقیقت څرګند کړ او نور نو دا خرافي باور چا نه مانه چې ځمکه د غوایي پر ښکر ولاړه ده. یو حقیقت دا هم دی چې خرافات تل زیږي او په هره زمانه کې شته. ښایي له فلسفي پلوه حقیقت ته د رسیدو لپاره د خرافاتو شتون اړین وي، ځکه انسان تل باید په حقیقت پسې وګرځي او خپلو پوښتنو ته د ځواب موندلو هڅه جاري وساتي. تر نور بحث وړاندې راځئ لومړی زموږ د همکار ښاغلي روح الامین نیازي پیښلید وګورو. 2015 کال د کابل زړه شاهد شمشیره زیارت ته څیرمه. کابل خریان د فرخندې په نامه په یوې نجلۍ په دې تور برید کوي چې ګواکې مقدساتو ته سپکاوی کړی دی. د پولیسو او امنیتي سرتیرو د سترګو په وړاندې په یوه شیبه کې فرخنده وژل کیږي. د فرخندې وژونکي په دې هم بسنه نه کوي. د فرخندې بې روحه جسد ته اور ورته کوي او سوځوي. فرخنده د هغه جرم قرباني شوه چې نه یې و ترسره کړی، بلکې ژر معلومه شوه چې یوه تعویض لیکونکي د تکفیر غږ پورته کړی وه. فرخنده د خرافاتو قرباني شوه. دا یوازې یوه بیلګه وه. که څه هم خرافات د نړۍ په لر و بر کې شتون لري، خو د افغانستان په څیر وروسته ساتل شوې محرومې او نالوستې ټولنه کې دا ټولنیز بحران لا پسې ګواښمن تبعات لري. لکه دا شخص چې وایي له پیریانو سره په موبایل خبرې کوي او ادعا کوي چې د پیریانو په مرسته د خلکو ستونزه حلوي. خبرې ته غوږ شئ که تاسو د شپولي بابا جنیات یا د میالي بابا یا د غزني بابا یاستئ یا د بل ځای یاستئ، نو دا راپارونه هم موږ د تاسو خدمت کړی، دا د ټلیفون د لارې بیا هم در باندې قرآن تلاوت وکړه. همدا شخص په یوه بله ویډیو کې وایي چې پیریانو په خلکو حمله کړې او خلک یې وژلي دي. هلته مخکې ورځو کې 2 کسانې پاس زیارت کې وژلي وو، پوهېږې د پیرانو او پاس جګې او ټنډ ته یې خېچولي وو، پوهېږې بیا هغې ځای نه پیرانیا روغ یې راخطا کړی. خرافات له پخوا تاریخ څخه په بېلابېلو ټولنو کې شته. د ځینو خلکو لپاره خرافات یوازې شخصي باورونه دي، خو سیاسي تاریخ ښیي چې نړۍ کې ځینې واکمنان او سیاسي جریانونه د خلکو د احساساتو د پارولو لپاره له خرافاتي روایتونو، توطیو او غیر واقعي ادعاو کار اخلي. خو کله چې دغه باورونه د ټولنیزو ارزښتونو، حکومتي پالیسیو او سیاسي پریکړو برخه شي او خلک بیا د حقیقت په توګه ومني، نو پایلې پراخي زیانمنې وي. په افغانستان او ورته ټولنو کې د کورنیو ډیری شخړې له همدې ځایه سرچینه اخلي. د ناروغیو د درملنې په ځای غیر علمي لارې چارې، د جادو او کوډو تورونه، د ښځو نجونو پر وړاندې محدودیتونه او د کورنیو ترمنځ بې باوري هغه ستونزې دي چې کارپوهان یې له خرافاتي فکر سره تړلې بولي. ځینې کورنۍ د روغتیا، زده کړو او اقتصادي ستونزو د حل لپاره د علمي لارو پر ځای پر غیر ثابتو باورونو تکیه کوي چې دا چاره ستونزې لا ژوروي. د یوې پرمختللې ټولنې بنسټ پر علم، پوهاوي، انتقادي فکر او مستندو شواهدو ولاړ وي. هر څومره چې په یوه ټولنه کې د پوښتنې، څېړنې او عقلاني بحث فرهنګ پیاوړی شي، هماغومره به د خرافاتو د نفوذ ساحه تنګه او د پرمختګ فرصتونه پراخ شي. په داسې حال کې چې نړۍ د علم او ټکنالوژۍ پر مټ د پرمختګ په لور روانه ده، پوښتنه دا ده چې آیا افغانه ټولنه به وکولی شي د خرافاتو او واقعیت ترمنځ کرښه جلا کړي؟ روح الامین نیازی، لندن. د رښتینې دیني عقایدو او خرافاتو ترمنځ بریدونه کوم دي؟ څنګه یو شمېر د انسانانو لخوا جوړې شوې افسانې په خرافي باورونو بدلیږي؟ له خرافاتو سره سیاسي چلند او له هغو څخه سیاسي استفاده څه او څومره خطرناکه ده؟ له خرافاتو په وړاندې د روښانتیا او ویښتیا هڅې څنګه تکفیریږي؟
په ادبیاتو، افسانو او هنر کې خرافات څنګه ورګړي. دا ټول به نن له خپلو درنو میلمنو سره راوسپړو. له موږ سره دي ډاکټر زمان ستانیزی د کلیفورنیا د دولتي پوهنتون استاد، درنه وحیده اکبرزی ارواپوهه او د ټولنیزې ارواپوهنې متخصصه، قدرمن ډاکټر فضل هادي وزین د پوهنتون استاد او د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحاد غړی. تاسو درې سره قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. هر کله راشئ. ښاغلی ډاکټر وزین، له تاسو به پیل کو د یو تعریف لپاره. په اسلامي متونو کې یا د اسلامي فرهنګ په بیلابیلو تعریفونو کې خرافاتو ته څه ډول تعریف ورکړل شوی دی او څنګه له نصوصو او حقیقي دینی ارزښتونو څخه بیلیدای شي او په کومو واسطو، په کومو پیژندونو یې بیلولی شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وکفى والسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد. قدرمن ډاکټر صاحب، سفیر صاحب، یوال صاحب، تاسو ته محترم قدرمن پروفیسور ستانیزی صاحب ته، محترم وحید جان خور ته او تاسو درنو لیدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. تاسو نه ډیره مننه کوم جناب ډاکټر صاحب چې ډیره مهم موضوع، اړین موضوع چې اوسنۍ شرایطو کې افغانستان لپاره د نور اسلامي ټولنې لپاره ډیر اړین او ضروری ده. په دې باندې تاسو دا بحث نیولې. او زما هیله دا ده چې دا لړۍ حتی اقل په 2-3 بحثونو نور وغځېږي تر څو دا مشکل یو صحت پورې معالجه شي. مونږ په اسلام اصلا د دې لپاره راغلي دی، الله تعالی د آخرین د ورستي دین لپاره، د الله تعالی له خوا د بشریت لپاره د پیغام په توګه چې هغه د خرافاتو او د جهل او خرافات او هغه تصورونه، باورونه، انګیرنې چې هغه پر جهل باندې بنا دي، په تقلید کورکورانه او رون تقلید باندې بنا دي، هغه لمنځه وړي او دغه په ځای د علم او د دلیل او د عقل او د کره دینی دلایل پر بنسټ باندې د انسانانو عقاید، باورونه، د کوئی کړه اخلاق، معاملات، احکام سره جوړ دي. مګر هم دې لپاره په قران کریم کې په ډیر واضح او واضح الفاظ غشته چې یعنی اول الله تعالی خلق علم او اخواته رابلی. د اولین د الله د قران کریم اولنی آیت هغه اقرا ده په دې اصول جملو ټکی د سیدی چې هغه ټول علم سره، قلم سره، کتاب سره، لیک سره، لوست سره اړوند شان دي. قران کریم بار بار خلق دی علم خواته بلی، تعقل خواته، تفکر خواته، سفر ته، تجربه خواته بار بار الله تعالی قران کې لسګونه آیات د سیدی چې هغه د تعقل، د عقل د کارولو په حق له د تدبر لپاره د قران کریم د امر کې چې مسلمانان هغه علم د علم او عقل او دلیل پر بنسټ هغه خپل کډوره هغه عقاید همدغه سي اسلام قران کریم په ګڼ شمېر آیاتو کې دغه درون تقلید او د بلرونو او د هغه غندي قران کریم او خلک هر وخت د لپاره وایي چې یعنی په ټولنه لپاره باید قضاوتونه، باورونه او متصورات ټول پر علم پر بنسټ باندې هغه نور متعدد آیات قرآن وایي چې ولا تخف ما ليس لك به علم. یعنی هیڅ مسلمان باید هیڅ هغه شی چې علمي بنسټ او اساس نه لري هغه باید ونه مني. مسلمان دا کې صریح آیت قرآن کریم په سوره اسراء کې ولا تخف ما ليس لك به علم دغه سوره نصیحتونه دي چې هغه په دې صورت کې راغلي. همدغه سي قرآن وایي چې هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یعنی خبره علم باندې ده. قرآن حتی د الله تعالی د پیژندلو لپاره توحید لپاره وایي چې فعلم انه لا اله الا هو، یعنی علم د خدای د پیژندل، د جهان پیژندل، د انسان پیژندل د ټول لارې د علم د دهلیز نه تیریږي، د علم د الله نه تیریږي، د ټول هغه باندې. نو همدغه د پیغمبر علیه الصلاه والسلام تاسو حدیث ته چې هغه باندې تاسو شګون نه منئ، دا شګون او دا بخت او طالع او شګون او فالبینی. پیغمبر سلام فرمایي چې څوک یو کاهن ته فالبین ته ځي او نجومی ته ځي، هغه دغه یعنی تقریبا کفر ته نږدې کیږي، دغه نماز نه قبليږي. او که څوک یو کاهن تصدیق کوي چې دا اختیار فالبین کوګر هغه او جادو په اسلام کې سیر حرام ده
حتی ځینې علماو حق ده چې حتی دغه زده کړه هم حرام ده، دغه نورو ته تعلیم ورکول هم حرام دي په اسلام کې. دا متفق راجح قول هم دغه ده. ځینې وایي چې تعلیم خپل څوک زده کوي مشکل نه لري چې خاطر کله علم په بنسټ باندې شي باندې آغاز، لیکن راجح قول دا ده چې ځینې وایي چې دواړه حرام ده، هم زده کول د سحر حرام دي، د جادو او نور تم خول دا هم حرام ده. همدغه د اسلام د پرنو د اسلام عقاید هغه یو میتافیزیک د ماورا او طبيعه شیان دي چې هغه غیب حالت دي، مثلا د الله تعالی رؤیت د الله تعالی چې هغه د انسان قدرت هغه ته نه رسیږي، موږ ته توانمندي نه لرو، د کپاسيټي موږ سره نشته چې مثلا هغه لمس او ماورا طبيعي شیان دي. اما میتافیزیکس کې چې داخليږي په طبيعي هغه چې داخليږي طبيعت کې چې داخل دي هغه ټول دي د قوانینو پر بنسټ، د فزیک قوانین، د بیولوژي قوانین، د کیمیا قوانین، د جیولوژي قوانین، د طبيعت قوانین، د الله تعالی قانون فطرت نظام د ټول فزیکی نړۍ ټول سیستم او قوانین د انسان د بدن نه نیولې تر اتم نه، د اتم په داخل کې چې نیوترون دي، پروتون دي، دغه حتی دغه نه چې دا ټول سنتونو باندې یعنی قوانینو باندې هغه کې سنت الله التي لا تبديل لخلق الله ولن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد لسنة الله تبديلا. نو دا قرآن تفسیر کوي، اسلام چې تفسیري د فزیک د طبيعت دا ټول په فزیک په قوانینو باندې تفسیري، په علت او معلول باندې تفسیري، په سبب او مسبب باندې، هم فلسفي لحاظ، هم په علمي لحاظ، په تجربي لحاظ. بنا په اسلام کې کله سره هم د خرافات کلمه په قرآن کې په دې شکل په دغه کلمه مفرد ترجمه تر علم نه راغلي، لیکن دغه ته ورته کلمات چې هغه مفاهیم افاده کوي قرآن کې راغلي، هغه رون تقلید دي، هغه په علم او شی منل دي، هغه د خارق العاده شیان هغه خلقو ته نسبت ورکول، انسانانو بندگی. په اسلام کې تاسو ګورئ چې راسخ علما پیغمبر علیه السلام نه د وخت نه تر هغه چې پورې خپل پیغمبر علیه السلام کله چې زوی وفات شو ابراهیم، خلک څوک ویل چې ولا چې نن دغه کسوف ده، د کسوف د وجه دا ده چې ابراهیم هغه د وفات شوی د پیغمبر د زوی د مړینې د کبله اسمانه مغه ده. پیغمبر اسلام خلکو فورا په هغه غمجن حالت کې خلکو ته ورته وایي دا غلط ده، د سینه ده، د کسوف او خسوف د الهي قوانینو سره سم تسره کېږي، دا د چا په مرګ او په ژوند تړاو نه لري. همدغسې اوس چې مثالونه ورکوم ډېر وخت ضایع کېږي. د دې زیاته چې پیغمبر علیه السلام بیرته درته راګرځو ډاکټر اخري نقطه کوم بنا د زموږ تاریخ متاسفانه یو د دینی مبادئ یو دین ده، یو د دین تفسیر ده، یو دین سره غشان چې نخل شوی شان دي چې دین سره ګډ شوی دي. د دې تفکیک لپاره متاسفانه په اسلامي لړۍ کې طبعا خرافات څنګه تاسو فرمایل یوازې د اسلام مسلمانانو پورې اړه نه لري، هم دا اوس په غربي هیوادونو کې په وایټ هاوس کې تاسو ګورئ، په بکنګام کې د سې پوری خرافات باندې او فال باندې او نجوم باندې دوی عقیده لري. متاسفانه د صرف اسلام غنه د خمون د خپل جامع او ټولنې په کنټکست کې دا خبره کوم. نو ارز مې دا و چې خرافات اساطیر ته اسطوره ته او خرافات او فولکلور د بیا برازو ورسته ادبیاتو ته، لیکن ارز مې دا و چې خرافات یعنی هغه هنګیرنې، هغه تصورات، هغه باورونه، عقاید چې هغه دینی کړه دینی علمي تجربي عقلي بنسټ او اساس نه لري، دا قطعا په اسلام کې جای نه لري، نه یوازې جای نه لري بلکې هغه د شرک او د کله د کفر سبب ګرځي. او اسلام دغه په عقل د مقابل کې په قوت په ورزه کې په دې کې کتابونه ګڼ شمېر کتابونه په دې کې شته چې په یعنی د مبارزې لپاره مسلمانان یقینا چې پیشګام او پیش قدم مخکخ دي. ډیره مننه قدرمن ډاکټر صاحب، بیرته راګرځو د بحث ته دوام ورکو. درنې میرمن اکبرزۍ، یوه ستونزه چې شاید د افغانستان غوندې ټولنو میرمنې چې محرومې دي ډېرې ورسره مخامخ دي، او هغه کورنۍ فضا د اجتماعي محیط دی او نور امکانات حقوقي قانوني امکانات نشته چې دوی خپل دردونه، غوښتنې، ستونزې ربړې ورته یوسي او مرسته ترې وغواړي. شاید دا یو مجبوریت هم وي چې په تیره بیا میرمنې د سختو حالاتو د ژوند د بدو شرایطو له کبله خرافاتو ته مخه کوي. څوک په کوډګرو پسې ځي، څوک په فالبینو پسې ځي، څوک په ټوټکو پسې ځي، څوک ډېرې سختې په ځان زغمي ریاضتونه چې هیڅ ډول شاید دلته ډاکټر صاحب شته دی چې په دین کې کومه ریښه هم نه لري، په ځان باندې سختۍ او ریاضتونه مشقتونه ګالي.
له ټولنیز پلوه او د ټولنیز ارواپوهنې له نظره ولې میرمنې د خرافاتو قرباني ګرځي؟ ډیره مننه. په ارواپوهنه کې د خرافاتو په هکله څېړنه له ډېره وخت نه لکه له 1948 کې یوه څېړنه د سکنر لخوا نه سوې ده. ډېره مشهوره څېړنه ده چې دا څېړنه اکثرا په ټولو هغو نورو څېړنو کې چې پس له هغې نه سوي دي د دې څېړنې یادونه کېږي. او هغه څېړنه د کوترو حیواناتو سکنر به اکثرا حیوانات استفاده کول په خپلو تجربو کې چې یو کومه تیوري چې د هغه وه هغه ثابته کړي. په دغه تیوري کې د کوترو نه کار واخیسته او د په مختلفو په منظم انټرول باندې یعنی مثلا هر 4 ساعته پس به کوترو ته ډوډۍ ورکوله یا خوراک به ورکاوه او د دې په نتیجه کې دا په دې ته متوجه سو چې کوتره له خپل ځان نه دوی دې ته شروع وکړه چې دوی یو خاص رفتار خپل ځان ته ورکړي. مثلا په یو دایره کې ودرېږي بیا دا خوراک وخوري او یا هم دوی له خپل ځان نه داسې تاویږي او د دې نه دا نتیجه واخیستله چې انسانان خرافات یعنی ولې منځته راځي هغه د دې لپاره چې تصادفي کارونه انسانان له ریوارد سره یا له یو ښې پایلې سره ربط ورکوي دې ته. نو دا په یوازې په ښځو کې نه له ډېره قدیمه انسانان د دې لپاره چې په یو حالاتو باندې خپل کنټرول حاصل کړي او یا هم انزایټي ته کمی راولي نو دوی یو لاره خپلوي. همدغه ځای نه خرافات منځته راځي. نو د دې کې هم څنګه چې د موږ مولوي صاحب دلته ذکر وکړه د دیني باورونو هم لوی لاس ده چې مثلا په خپل قرآن کې هم سوره ناس چې کوم ده د حسادت له بین بیولو لپاره په هغې کې ذکر شوی ده او بیا داسې علما خپل نظرونه ورکوي تاسې څه کار وکړئ چې حسادت له بینه لاړ شي. نو ښځې هم د دې لپاره چې خپل اضطراب کم کړي په مختلفو حالتونو کې دې ته ورکېږي چې هغوی په بعضې شیانو باندې باور پیدا کړي. او څنګه چې ما ویل دا یوازې ښځو پورې مختص نه ده، په سړیو کې هم شته، په هغه خلکو کې چې ډېر تعلیم یافته دي هم شته، او په هغه خلکو کې چې هیڅ تعلیم نه لري په هغوی کې کیدای شي په پراخه توګه موجود وي، ځکه چې هغوی نشي کولی چې په خپل پوهې باندې اتکا وکړي یا لاړ شي کومه څېړنې ولولي یا انټرنټ ته لاړ شي یا کتابونه ولولي تر څو چې خپله پوهه زیاته کړي او د خپل باور ته یو څه حده پورې دې ته یو تناسب ورکړي. د دې کبله هغه ښځې چې په افغانستان کې دي او له تعلیمه محرومه دي، نو کیدای شي په دغه یوه وجه یې چې په دغه قشر کې یا په دغه جنس کې دا خرافات موږ ډېر لیدلی سو تر دې چې په نارینه‌و کې یا په تعلیم یافتهو طبقه کې. ډېره زیاته مننه. د بحث لیکې ته به دوام ورکو. قدرمن ډاکټر ستانیزی، لږ به تاریخ او ادبیاتو ته ورشو. موږ د بشریت اساطیري دوران لرو، البته چې اساطیر تر ډېره بریده یا اسطورې یا میتالوژي تر ډېره بریده له خرافاتو سره کله کله پوله یې ړنګېږي، اما هغه بیل بحث دی. په ادبیاتو کې موږ فابلز لرو او د حیواناتو داستانونه دي چې دا د سمبولیکو ادبیاتو یا د سمبولونو د ایجاد یو پروسه ده او تر ډېره بریده خرافي باور نشي ګڼل کېدلی، مګر بیا هم له دې سره د ادبیاتو تاریخ کله کله ډېر څه له خرافي متونو یا باورونو څخه اخلي، په فولکلور کې، په انګیرنو کې، په دې نورو شیانو کې. که څه هم له ښکلا پېژندلو نظره یې ځینې ارزښتمند دي، اما کله کله باورونو ته خصوصا عقلانیت ته تاوان پېښوي.
د دې ترمنځ په ادبیاتو کې په هنر کې په ټولنیزو نورو پوهنو کې هغه سرحد چې د خرافاتو او د نورو مباحثو ترمنځ ښوولی شو، د دې لپاره کومه تیوري، کوم میتود، کومه څېړنه شته؟ سلام دی تاسو ته او ستاسو مېلمنو لیدونکو ته. فکر کوم دا د بشریت له تاریخ سره له ډېر پخوا هغه وخت چې انسانان عقلا هغه رقم چې د موږ د بشرشناسۍ نظریات وایي موږ په ځنګلو کې ژوند کوو. وخت چې له ځنګلو نه راوځي انسانان هغه وخت متوجه کېږي دلته یو فاصله د خالق او مخلوق لپاره ده، یعنې هر شی چې رقم خلق شوي هغه پوهېږي، اما دا چې دغه ټول مخلوق، دغه عالم د هستی، دغه ټول کائنات، دغه شی چې دوی مشاهده کوي دغه خپله له کومه سوي دي، دا د دغه طبیعت د خالق د پوهې په خاطر باندې انسانانو فکر یو بل خواته ځي او هغه بالاخره په دې باندې یو باور پیدا کوي چې دا به حتما یو خالق به ولري. اوس د خالق او د مخلوق ترمنځ دغه فاصله مشکل په دغه ځای کې حل کېږي، جوړېږي. هغه دا ده چې د دې په خاطر چې انسان په خپل عقلاني قدرت باندې، یعنی د انسان عقل د انسان له حواسو سره تړلی، د انسان حواس محدودیتونه لري، یعنی هغه شی چې ماورا د طبیعت دي، هغه ته چې موږ د قرآني اصطلاح باندې دغه دنیا په غیب و شهاده باندې تقسیموو، هغه شی چې قابل د شهود دي هغه دغه منل آسانه دي، هغه چې غیب دي دغه پوهېدل مشکل دي، په بعضې مواردو کې منل هم ورته مشکل سي. نو انسانان دغه وسایل نه لري، نو ځکه د دغه فاصلې له منځه ځینې وخت انسانان د خدای مرحلې ته لوړ سوي دي، ورکړل سوي دي لوړ، لکه پادشاهانو، حضرت عیسی او دغه څه دا یوه. په بل نور مواردو کې بیا خدای د انسان مرحلې ته راټیټ سوی دی، په دې دغه فاصله دوی فاصله سره انسانان دغه مشکل لري. اوس په دغه فاصله کې یو شی ایجادېږي چې هغه ته موږ دین وایو. دین د ما په نظر البته دین هغه خدای دین نه لري، پیغمبر دین نه لري. پیغمبر یو وحی راوړي، یو الهام لري، وحی راوړي. دغه وحی په هغه رقم چې لازمه ده هغه خلکو ته وړاندې کېږي، تسلیمیږي، چې خلک یا یې مني یا یې نه مني. منتها لغه وروسته چې پیغمبر له صحنې نه ځي، خلک له دغه د وحی او الهام له پوهې نه په هر اندازه چې لري، له دغه نه دوی دین جوړي. د دین مشکل بیا بل دا ده چې په هغه فاصله کې څه لکه چې موږ ویل چې یو خواته خالق ده، بل خواته مخلوق، او په منځ کې دغه خلا مشکل پیدا کوي. دلته هم په لوړه سطح کې عقلانیت ده، په ټیټه سطح کې اعتقاد ده، او نه عقلانیت او نه اعتقاد په تنهایی سره دغه مشکل حل کولی سي، بلکې دواړه کېدای سي، هم عقلاني سي هم اعتقادي سي. د دې ترمنځ بیا یوه غوټه ده چې هغه ته موږ منطق وایو. اوس له ځینو وختو کې بیا هم په دغه منځنۍ سطح چې د منطق پوهه یا دغه کارول د خلکو له یاده ووځي، نو ځکه ده چې داسې شیانو ته هغوی مخه راوړي چې مثلا فال نیول، زه تاسو ته وایم چې سبا بل سبا بله میاشت څه کېږي. دا صرف دا ده چې موږ د اعتقادي نظر د زمان په قید کې یو. هسې چې قرآن کې خدای وایي چې د انسان دغه دیدګاه، دغه پرسپشن، په بخښنه سره انګلیسي اصطلاح نه کار اخلم، دا په قید د زمان کې ده. تیر دی، تیرو ته نسو ورتللی، په آینده نسو پوهېدلی، اما د انسان تنده په دغه نه ماتېږي. د هغه په خاطر
ډیر وخت انسان په آینده د تصور له لارې نه خیال پردازي کوي. دغه خیال پردازي که ادبي یې، که هغې معصومانه یې، که بېغرضانه یې، که الهام بخونکي، دا یې مثبته برخه ده. اما ځینې خلک له دغه نه ناوړه ګټه اخلي او دا فرض که وایي چې زه به د تاسې فال ګورم چې سبا په تاسې څه کېږي، یا ما ته دونه پیسې یا دا نظرانه راکوي چې زه ووایم چې تاسې فرض که له دغه چا سره چې مینه لرئ، واده کولی سئ یا نه سئ کولی. دغسې خبرې یعنې هغه د قید د زمان باندې پښه ږدي د دې په خاطر چې له هغه نه منفعت واخلي. دغه منفعتونه اکثره د خرافاتو په برخه کې کېږي. نو ځکه په دې اساس باندې له دین نه ناوړه استفاده کېږي، د خدای له نوم نه ناوړه استفاده کېږي، له مذهبي مقدساتو نه ناوړه استفاده کېږي. یو څوک راولاړېږي هغه په خپل انحصار کې محدودوي. مثلا وایي چې زه د پیریانو سره خبرې کولی شم. د پیریانو موجودیت که موږ وایو چې ټول عالم غیب کې غیر له انسان موجودات شته، دا درسته ده. په دې چې موږ تنها او تنها په دغه فزیکي دنیا کې باندې پوهېږو، نه په متافیزیکي. اما دا چې هغه پیریان فرض که د یو چا په هغه کیسې په اوده او په دم او چف او په دې خیر کې راسي، یا هغه د یو چا اوامر اجرا کوي، دغلته دغه ناوړه استفاده کېږي. او تاسې مخکې اشاره وکړل چې ولې ښځینه په دې هغه کې ده، دلته زیاتې په دې باور لري. هغه په نارینه او ښځینه و د ما په نظر ارتباط نه لري، د خلکو او د ټولنې په علمي سطح پورې اړه لري. هر څومره چې یوه ټولنه وروسته پاتې، بې علمه پاتې، دغه رقم تجاران د دغه فسادو، د کونډو، د قسمت او د دې شیانو له هغو نه زیاتره ناوړه استفاده کولی شي. او متاسفانه لکه د افغانستان په ټولنه کې او په نورو ټولنو کې هم له دې چې ښځې د علم په محرومیت کې ساتل شوي دي، نو د هغه په خاطر هغوی زیاتره قرباني د دغسې ملنډو کېږي که ووایو. ډیره زیاته مننه. د بحث ته راګرځو. ښاغلی ډاکټر وزین، اساسي پوښتنه دا ده چې موږ ټول په دې باور لرو چې معجزه د پیامبرانو ځانګړنه ده او تر هغوی وروسته معجزې نشته. د کراماتو بحث هم یو څه بیل دی، مګر په تاریخ کې لیدل شوي دي، یوازې د اسلامي ټولنو نه بلکې د نورو ادیانو په تاریخ کې هم ګورو. په تیره بیا مسیحیت په زرکلنه توره دوره کې چې سیاسي دستګاهو د خرافاتو خورونکي استخدام کړي دي د خپل مشروعیت او قدرت د استحکام لپاره. او دا کار له بده مرغه د اسلامي تاریخ ځینو واکمنو هم کړی دی. یعنی یو شمېر کسان یې استخدام کړي دي چې د دوی لپاره خوبونه وویني، د دوی لپاره کرامات جوړ کی، جعل کی، او دوی د خلکو ترمنځ د دوی د قدرت پایې مستحکمې کی په دې وسیله. د پیرانو لپاره خارق العاده حتی تر معجزو ورپورته کرامات تراشل شوي دي د مریدانو لخوا. او تر ډیره بریده د دې دلیل مادي، اقتصادي یا سیاسي او د بالاخره د قدرت لپاره دی. څنګه کولای شو د دغسې استخدامونو په نتیجه کې رامنځته شوي خرافات له اصلي ارزښتونو او روحاني اصالتونو څخه بیل کړای شو؟ په دې برخه کې څه شته؟ څومره هڅې شوي دي؟ دا یو دیالکتیکی چلند دی یا تصادم دی یا برخورد دی چې تقریبا د بشریت په اوږدو کې همیشه وو، اما روښانه نړۍ څنګه بالاخره دې ته د پای ټکی ایښودی شي؟ ډاکټر محترم، تاسو دغه پوښتنه دغه یوازې پوښتنه نه ده، بلکې دا خپل یو نظر تاسو هغه کوي، دا بیانوي. دا هم فلسفي اړخ لري، دینی اړخ لري، سایکولوژیک اړخ لري،
سوسیولوژیک اړخ لري، سیاسي اړخ لري، اقتصادي اړخ هم لري. خو زه دا ټول هغه یو پرېږدم ځکه چې وخت نه کوي. زه په دیني اړخ باندې زه عرض وکړم چې په اسلامي لحاظ په اسلام کې اصلا د بنده او د خدای ترمنځ هیڅ واسطه نشته. څنګه چې مسیحیت تحریف شوی، مسیحیت کې هغه د کلیسا او د کلیسا خلک هغه سرداران او رهبران او د خدای او خلکو ترمنځ بندگانو ترمنځ دوی ځان واسطه ګڼي. دا موږ په اسلام کې نه لرو. یعنی اسلام کې د شیخ، مرید، استاد، پیر دغه مراتب اصلا نشته. یعنی اصلا په اسلام کې دا پیری او مریدي دا اصلا په اسلام کې په دې شکل نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې او نه د صحابه په وخت کې او نه د تابعینو په وخت کې. دا خپل دا یو وخت البته دا تصوف دغه ډېری دغه شیان، دغه خرافات، دغه هغه شیان چې تاسو ورته اشاره وکړه، دا د متاسفانه د منحرف تصوف له دروازې نه اسلامي ټولنو ته داخل شوی دي. او تاسو خبره دا ده چې یعنی کله تصوف ته موږ یو سنی تصوف لرو چې هغه زهد د تقشف د خدای سره نږدېتوب، د حرام نه ځان ساتل دي، د عبادت او د تقوا سره الله ته نږدې کېدل دي، اخلاق ساتل دي په عرفاني شکل. یو دغه تصوف لرو چې دا سنی تصوف د ځان ته ځانګړي شروط لري. او دغه مهم شرط دا ده چې هغه قران سره او سنت سره په هیڅ کله په ټکر کې نشي کېدی. یعنی د قران ظاهر سره دا متاسفانه بل تصوف چې هغه فلسفي تصوف ده، چې فلسفي چې په هغه د مسیحیت نه، د هندویزم نه، د پخوانیو کلتورونو دغه متاثر تصوف دي متاسفانه چې په هغه کې حلول او اتحاد او فنا او فنا نشود استوي او دا نور حقیقت محمدي او دا نور د شیان دي فقط تصوف کې. دغه تصوف نه متاسفانه دا د دې مهم ځانګړنه خاصیت دا ده تاسو محترم چې هغه اصلا د شریعت او د قران ظاهر هغه چې یعنی هغه د دینی ټکسټونو د قران او د سنت هغه ظاهر واضح حکمونه چې دي هغه بالکل هغه لغوه کوي. یعنی هغه وایي چې مونږه شریعت یو شی ده، شریعت خو قاعده ده، ضابطه ده، نشانو د لپاره معیار ده، مقیاس ده، استاندارد ده، میجر ده شریعت. هغه دغه فلسفي تصوف چې دا دوی د شریعت او د نور باطینی مذهبونو غونډه کنه چې لکه قرامته غونډه، لکه دروز غونډه، لکه د نور باطینی اخو تعالی نشو د هغه سره سم دوی د شریعت د قران غ ظاهري بنه نه چې واضح څنګه چې موږ جبر باندې دلالت کوي، دوی بالکل هغه لغوه کوي او وایي چې شریعت یو شی ده او طریقت بل شی ده، عرفان بل شی ده. نو کله چې دوی شریعت ظاهر لغوه کوي، اصلا شریعت ظاهر د اعتبار نه ور کوي او قران په باطینی شکل تفسیري هغه قران چې هغه جبر باندې دلالت کوي، سیاق ور باندې دلالت کوي، دا ټول هغه معتلوي، هغه لغوه کوي او وایي د قران دغه آیت نه دا مراد نه دی. مثلا بالکل هغه نور شان راوړي شي، هغه نه جبر ور سره هغه باندې دلالت کوي، نه عقل باندې دلالت کوي، نه عرف باندې دلالت کوي، نه کانټیکست او سیاق باندې دلالت کوي. دوی قران او حدیث سنت دا ټول د اساس او بنسټ نه دوی لغوه کوي. کله چې دا لغوه کوي قران او سنت، نو بیا دوی هر تعویل کولای شي. خپل پیر راځي، شیخ راځي، هغه تعویل کوي. او د لپاره د ابن الفارس او د ابن عربي او د صدر الدین قونوی او شهاب الدین سهروردی او د نور مختلف نسبتونو باندې دا فلسفي تصوف ته لاړ شو. مونږه متاسفانه دغه تصوف د خرافاتو لپاره تر ډیره بریده پورې دوی لار پرانستي دي. هم دې لپاره تاسو نه یوازې د حکومتونو استبدادي حکومت پادشاه دغه تصوف نه د دین د ود یو ابزار په توګه د وسیلې لپاره د خپل د استبداد او د ظلم او د حکومت او د پادشاهي او د سیستم او نظام او د سیاست د حمایت لپاره دوی دغه استفاده کوي. کله ورته خوب ویني، کله ورته خوبونه ویني، کله ورته قصې جال کوي، کله هغه کوي. د څه شریعت لغوه کړي دي کنه. وایي چې تاسو سره بحث وکړي وای چې د شریعت او د اصول فقه او اصول تفسیر او اصول حدیث او د قران او د ژبه او د هغه باندې مسله خبره وکړه. هغه ته وایي ډاکټر صاحب ما سره خپل ته شوی دي کنه. هغه ته وایي چې ګوره ډاکټر صاحب ټول خبره استېږي دا خو ذاتي ظاهر شریعت ده او زمون خبره طریقت ده کنه. دا ټول یو خطه پرې ده. نو هغه چې شریعت دی په دې کې هر څه چې غوول پیر چې وایي اوس کنه حتی دې خطر رسیدلی ډاکټر صاحب تاسو ګوره دا انسان عقل سلبي، انسانيت سلبي ورنه وای مرید باید د پیر په اس باندې مړ چې تخته کې د خپل نه غن حرکت نه لري کنه. مرید باید د پیر همدغه سي دغه لاسي چې پیر چې څور ته وایي حتی د پیر د اجازه نه پرته باید نماز ونه کوي. تاسو ګوره د پیر د اجازه پرته نماز ونه کوي.
حتی تاسو ولې چې د کابل کې اوس د علماء شورا رئیس د اوس هم دا اوس بالفعل متاسفانه چې خبره اخو تلل نشي هغه په عام محضر کې وایي چې کڅوګ غواړي یو مرید نه بل مرید ته یو پیر نه بل مرید ته لاړ شي هغه اطاعت وکړي دغه شرک کېږي. یعنی کله کله د فلسفي تصوف کې چې د خرافاتو لپاره د ستره دروازه ده دا د پیران او دا خلک خدای ته رسیږي، پادشاهان خدای ته رسیږي، حکومت خدای ته رسیږي، شرک ته رسیږي. هم دې لپاره زه ډېر متاسف بل ګیله وکم ډاکټر صاحب محترم، یو خو استعماري او امپریالیستي قوتونه دي چې همدا اوس هغوی دغه تصوف د نشر لپاره د خپرولو لپاره دوی په لسګونو میلیونونو پیسې مصرفوي. هغه دا تصوف احیا کوي، دا ژوند کوي، دا نشري دي عرفان ترنامه لاندې کنفرانسونه ورته کوي، خلک هغه کوي لکه چې دا د کارل مارکس خبره کړې چې دین د پرګنو افیون ده. دا خبره مارکس صحیح خبره کړې په هغه وخت کې. یقینا دغه تصوف او دغه شیان د دین ترنامه دا افیون نه ده چې افیون هم بدتر ده، چرس نه بدتر ده. د پرګنو د ولسونو د ویده کولو لپاره د غوي د استعمار لپاره دې لپاره دغه تصوف متاسفانه د تاریخ په اوږدو کې اوسن په 19 او 13 او شلمه پیړۍ کې د استعمار همکار پاتې شوی دي. ټول د همکاري وسره کوم دغه همدا اوس مثلا ځینې اسرائیل دغه تصوف د پیاوړتیا لپاره هغه کار کوي. نو ارز مې دا ده چې او بل خبره دا ده چې متاسفانه زمونږ په حقیقت ډاکټر صاحب د مخنیوي لپاره څه شوي دي؟ د مخنیوي لپاره څه شوي دي؟ یو ارز کوم بالکل دغه اخري خبره تر رسیدلم. ارز دا چې زمونږ ځینې لیبرال دوستان چې هغه د لیبرالیزم هغه لري متطرف سیکولار دي، زه هغه سره اوس هغه ځان ته خبره ده، لیکن متاسفانه دوی د اسلامي اصلاحي حرکتونو د راستین علماء د زپلو لپاره د غوي د بیتوار کولو لپاره د غوي د تزییف لپاره د رام کارپوریشن هغه تاسو بل وستلې دي نظر 9 2001 2003 2015 2009 دا روډ ماپ د تاسو هغه وګورئ چې غوي په دې وایي چې موږ د اسلام سره مشکل لرو، موږ ته پکار دي د تصوفي حرکتونه ځواکونه دوی تقویه کو چې دوی ترسو هغه شي. نو دوی هم د اسلامي حرکت زپلو لپاره دوی د تصوف حمایتي د دې لپاره څه شوی دی بلې په دې کې سلفیانو سره ممکن د اختلافات ولرو. هغه چې هغه زموږ په وهابیانو باندې مشهور دي سلفیان، دوی دغه څه هغه لپاره معاصر وخت کې ډېر کارونه کړی دي. یعنی د مخالفت مقابل کې چې دوی دغه کار د نور اشتباهات په خپل ځای، خو دغه کار یعنی دا د تقدیر ور دی. د مخرافات او د فالبینی او د پیربازی او د پیریدی او مریدی هغه د غلط تصوف مخنوي لپاره د یو کتابونو شوی لیکل شوی دی. په دې کې دغه کار کې دا مثبت دی. بل خبر اسلامي حرکتونه مثلا د اخوان المسلمین تاسو هغه اسلامي حرکتونه خپل د هم د دې هم په فکری لحاظ، په تیوریک لحاظ، هم په عملی لحاظ د خرافاتو د مخنیوي لپاره دوی ډېر غټ کارونه کړي. همدغه د تصوف کې دنه د سنی تصوف دنه د اصلاحي حرکتونه دوی هم په دې باندې ډېر کارونه کړي دي. او په خانه مثلا تاسو د ابن تیمیه اقتضاء الصراط المستقيم کتاب ان شاء الله تاسو ولفتل یاست وري کترجمه تاسو ګوري په دې کې ابن تیمیه په اتمه پیړۍ کې اوسېدل. هغه وخت کې هغه اومه پیړۍ کې بخنه وړم اتمه پیړۍ اوم او بیا اتم کې نو هغه په دغه اساس وخت کې دغه مسائل باندې ډیر کار کړی. دغه ابن القیم دغه شاګرد اغاثه اللهوان ان مصائد الشیطان ولغه کړی دي. اوسنۍ عصر کې مثلا محمد عبده مثلا هغه مخکې زمونږ خپل سالار جمال الدین افغاني چې د دې ټول بنسټګر دی، مؤسس دی او اساس دی د اسلامي نهضت اسلامي فکر رنسانس د پاره چغړي. هغه ورسته حسن البنا همدغه سي مولانا مودودي په شبقاره کې همدغه شاه ولی الله دهلوي په دولسم هجري پیړۍ کې مثلا په شبقاره کې دغه اولادونه همدغه سي اوس کله د سره علي شریعتي ډاکټر علي شریعتي د مذهب علیه ملمنو نور تمام ورشو دا دوه نور ملمنو ته به ورشو. ډاکټر صاحب زه پوهیږم چې تاسو سره موضوع ډیره پراخه ده. په هر صورت قدرمن میرمن اکبرزی اساسي پوښتنه دا ده رواني پلوه د ټولنیز پلوه چې انسان په هغه څه چې د پوښتنو ته بشپړ ځواب نشي ورکولای نه قانع کیږي. پوښتنه کول د انسان خاصه ده. بیا زموږ غوندې ټولنو کې چې د ځواب ورکولو سرچینې کمې دي. په نورو نړۍ کې اوس مثلا میډیا ده، ټلویزیون ده، کتابونه دي، کتابتونونه دي، ساينس ده، ټکنالوژي ده،
یو عالم سرچینې دي چې یو شمېر پوښتنو ته ځواب ورکولی شي، اما زموږ په ټولنو کې دا محدودې دي او انسان له پوښتنو نه ودرېږي. آیا ځینې اساسي پوښتنې دي چې انسان کله چې عقلاني او علمي سرچینې ونه مومي خرافاتو ته یې ورکشکاږي او په اصطلاح د خرافاتو پر لاره یې ورسیخوي؟ تاسو فکر کوئ دا یو رواني اړتیا هم ده؟ کاملا یوازې نه دا چې زه فکر کوم، بلکې په دې هکله روانپوهنه ډېرې تیوريګانې وړاندې کړي دي چې ټول خرافات، ټول باورونه چې نن ورځ موږ لرو، هغه د دې لپاره لرو چې ډېر مغلقو ځوابونو ته ډېر مغلقو سوالونو ته ډېر ساده ځوابونه ورکوي. که تاسو خپل هر باور چالش یا ننګونې ته راوباسئ، نو د علمي له لحاظه یې موږ هیڅ باور د منطق او د تحلیل او ارزیابي له لوري کوم منطقي بنیاد نه لري، خو موږ باور د دې لپاره لرو چې بل جواب نه لرو. په همدغه لحاظ دا خرافاتي چې کوم اعمال دي او په هغې باندې باورونه دي، خصوصا په هغه ټولنه کې چې په هغې کې تعلیم کم ده، او ځکه چې له تعلیم سره پوهېږئ د انسان عقل انکشاف کی، له کتاب لوستلو سره ستاسو مغز انکشاف کی، د مغز مختلفې برخې غټېږي، نو تاسو ته تحلیل اسانه کیږي. کله چې څوک کتاب ونه لولي، کله چې څوک مغز ته خپله موقع ورنکړي چې غور وکړي، فکر وکړي، پوښتنې وکړي، کنجکاوه اوسي او ځواب ورته پیدا نسي، نو هغه باید یوه لاره خپله کړي. د دې لپاره چې وکولی سي دې پایلې ته ورسیږي چې زه د انسان په توګه څه نه څه کنټرول لرم په خپل ژوند باندې، او هغه که موږ د خرافاتو په شکل وګورو یا د باور په شکل وګورو، دا خرافات او باور ډېر یو له بل نه د ساینس له لوري له یو بل نه ډېر زیات توپیر نه لري. دواړه یې دې لپاره دي چې موږ وکولی سو د انسان مغز څنګه چې ډېر کنجکاوه ده، نو د دې لپاره چې لږ آرامي ته ورسیږو، یو خاطر جمعي ته ورسیږو، باورونه هم خپل کړي دي، او دا خرافات د موږ په ټولنه کې چې ډېره لمنه یې پراخه ده، د همدغه له کبله. ډیره زیاته مننه. قدرمن ډاکټر صاحب ستانیزه، څو دقیقې لرو او اساسي پوښتنه ستاسو مخې ته کړم. د ویښتیا او روښانتیا دپاره موږ یو پرلپسې اوږدمهاله علمي فرهنګي کار ته اړتیا لرو په ټولنه کې. افغاني ټولنه له خپلو ځانګړنو سره، د خپل فرهنګي محیط سره، له خپل تاریخ سره، له خپلو ادبیاتو سره د خرافاتو په وړاندې یوې سراسري ملي ویښتیا او روښانتیا ته څنګه رسولی شو؟ ستاسو پیشنهادي میتودولوژي، کار او وسایل کوم دي؟ زه فکر کوم چې تر هغه وخته چې بشري ټولنه شته، خرافات به ورسره وي. اما دا ده چې موږ که چیرې د اسلام تاریخ ته وګورو، د اسلام تاریخ ټول په هغه وخت کې چې هر وخت کې چې محدود ساتل شوی ده، په دغسې عباراتو کې اقصد ده چې اسلام یا دین محدود ساتلی ده چې آیا تاسې په تړلو لاسو لمونځو کې یا په ځوړندو لاسو، په طور د مثال اکثره فقهي علما په دغه باندې اخته دي. تر اوسه پورې هم زموږ حتی مسجدونه په همدغه باندې سره بیل شوي دي. نو ځکه هغه ته یو ضرورت پېښ شوی د خلکو چې نه، اسلام کې چې پیغمبر راغلی، د پیغمبر د اسلام د پیغمبر لوی مرسته بشریت ته دا ده چې هغه ټول شیان چې پخواني ادیان په هغه کې په اصطلاح غلا سوي یا هایجک سوي وو، هغه مثلا مسیحیت د داینوسیانو لخوا نه، فرض که یهودي مذهب چې هغه شیان چې دوی لیکلي دي د اوزا دي
هیڅ په حضرت موسی پورې اړه نه لري. اسلام هم چې قرآن محور و، اسلام هم هغه وایي چې پیغمبر ته راغله، لکه چې ډاکټر صاحب مخکې څو ځلې اشاره ورته وکړله چې ممکن قرآن یوازینی آسماني کتاب وي چې په هغه کې په عقلانیت باندې تاکید او اصرار شوی ده چې دغه آیات موږ هغه خلکو ته راواستوله چې هغوی عقل لري، پوهه لري، سنجش لري، تدبیر لري، درایت لري. دغه رقم ماهیاني کتابونه کم راغلي دي. نو ځکه په قرآن کې یا که په مجموع کې وګورو د رسول اکرم پیغام دا و چې بشریت ته ووایي چې نور مذهب په زاړه تعبیر باندې له منځه تللی، نور مذهبونه نسته، نور پیغمبران نه راځي، نور معجزې نسته، نور کتابونه نه راځي. هغه یعنی یو اعلان د بشري ټولنې ته چې په له دغه ټولو نه چې خرافاتي استفاده کېدلې د دوه مخه وتړل سه. اوس موږ وایو چې زموږ پیغمبر نبی آخر زمان ده، اما موږ دا په انحصاري شکل ورته ګورو. حال دا چې پیغمبر ویلي چې هغه رقم پیغمبر بازیان چې خلکو کولی چې له هغونه د چا له نوم نه استفاده کېده څه رقم هغه له منځه ولاړه. نو ځکه اوس که موږ د اسلامي تاریخ ته وګورو، زه البته د وزیر صاحب نظر سره کاملا مخالف په دې چې زه فکر کوم چې د دوی پوهه له تصوف و له عرفان ناقصه ده، په دې معنا چې د اسلامي تمدن هغه لوړې مرحلې ټولې په هغه مرحله کې سوي دي چې هلته تصوف او عرفان مسلط و. هر وخت تصوف او عرفان له منځه تللی ده، بشري اسلامي ټولنه قهقرات لویدلې لکه همدغه اوس دی. زموږ عرفان په معنا د خدای پیژندنه ده، تصوف په معنا د اسلام یا دین له ناپاکیو نه پاک کول، صاف کول، له هغه صاف کولو نه تاسې صفا البته زه غواړم دلته یوه لنډه جمله ووایم چې ډاکټر صاحب وزین دا ویلي چې هغه انحرافي عرفان چې له هغه کې پیرانو نه غلطه استفاده شوې، تصوف نه غلطه استفاده شوې او دا شته. فکر کوم د دوی موخه به ډېره هغه وه چې هغه شاید په اسلامي تاریخ کې وي داسې زمانې هغه به ومنو، اما که هغسې معیار هغسې شیانو ته معیارات کړو، موږ په هر رسم باندې نیوکې نیولی سو. فرض که په غرب کې وایي چې مسلمان اسلام څه شته، یعنی ترهګني و تروریزم، خو او سه په هغه کې مسلمانان شته چې وایي چې زموږ وظیفه دا ده چې هر غیر مسلمان ووینو هغه باید قتل کړو. د دې په خاطر چې هسې یو حدیث ده، فقتلوهم، مړه یې کوئ چې څوک مسلمانان نه وي. حال دا چې موږ په سوره نساء 130 آیت کې قرآن خدای تعالی وایي د قرآن له لارې نه بشریت ته چې یو څوک یو وارې مسلمان سي، بیا دین پرېږدي، بیرته بیا مسلمان سي، بیا یعنی که دا په تکرار هم سي، تاسې په هغو حق نه لري. قرآن وایي ارتداد وجود نه لري، تاسې حق نه لرئ، هغه د خدای د بنده کار ده. حال دا چې زموږ ملایان دغه متدین خلک چې متصوفین نه دي، دغه هغه داسې کار کوي. ډېره زیاته مننه قدرمن ډاکټر صاحب ستاني، زه له بده مرغه چې زموږ وخت پای ته ورسېده، زه پوهېږم له قدرمنو میلمنو سره او بالکل له قدرمنو میلمنو سره به ډېرې خبرې پاتې، اما زه ژمنه کوم چې په دې بحث به نورې پروګرامونه هم جوړوو او دغه بحث به پسې له تاسو درنو میلمنو سره غځوو. ډېره زیاته مننه ستاسو له حضور څخه. قدرمنو لیدونکو، زموږ دغه فرهنګي سپړنه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې فرهنګي سپړنې پورې مو په الله سپارم. خدای مو مل شه، ورځې شپې مو نیکمرغه.